د کابل ښاریان د کاري فرصتونو له نشتون او خراب اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي. دوی وایي که څه هم د کابل ښار امنیت ډاډمن دی، خو په خبره یې یوازې امنیت د دوی د درد دوا نه جوړیږي. دوی زیاتوي چې فقر او غریبۍ د ژوند خوښۍ ورنه اخیستې او که دا چاره دوام کوي ښایي ډیری خلک د هیواد پریښودو ته اړ شي. امنیت چیز است، منم میگم چه کنی که امنیت که نان نداشته باش اونمون خودش در داد خود مرگ است. یعنی وزن است، یعنی مچیگری است، کاروبار غریبی نیست. فعلا دیگه بیکاری هم است و بیکاری هم یار ملامت نمی دولت است، یک خانه رو نو جور میکنی تا که حسابش معلوم میشه دیگه طرف این بیکاری است دیگه 100% امنیت شکر فضل خدا آرام هستیم. امنیت این دوست که صبر این جیب تلفن والا در دست میگن فعلا کراچی دیگه در دست میگردن آزادانه. فعلا شکر امنیت خوب است از پیشتر فتر که حکومت دیگه بود. دیگه 12 میری کارت حل میشه، 2 میگیره به حقش میرسونه و میگه تاوان و تلفن تا چی برده دیگه. این کارایشون خوب است، 100% خوش هستم از طالب. وختونه مداغه چې وخت ولا راشي بس خو کاروباري بس همدغه خواهش نه لرو چې لګارامي راشي بل زمون کارونه لږ شي. بل لوری ډیری وګړي بیا د یو شمېر خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو له لوړوالي څخه ناراضه دي. دوی وایي له یوه لوري د کاروبار نشتون او له بله اړخه د بیو لوړوالي اړ کړي تر څو له زده کړو څخه محروم پاتې شي. احمد علي چې د ښوونځي د 9 ټولګي زده کوونکی دی د خراب اقتصادي وضعیت له امله ترې زده کړې پاتې شوې. دی اوس د سړک پر غاړه تیل خرڅوي خو وایي اوس هم د خپلې کورنۍ لپاره د اړتیا وړ نفقه نشي چمتو کولی. غریبی است، کسب کار نیست، تیل هم قیمت شده، می چند وقت شده غریبی است دیگه. خانواده پیسه پیدا کنیم اینمی کار ماست دیگه. تا وقت بیکاری است دیگه. دا د کابل ښار ختیځ لوری یا چمنې حضوري سیمه ده. دلته په سلګونو کسانو خپل د کور سامانونه راایستلي او د سړک پر غاړه یې خرڅلاو ته ایښي. دوی د افغانستان د اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې باید ژر تر ژره یې غم وخوړل شي. 44 کلن نعمت الله ته چې د کورنۍ د 8 غړو سرپرستي ور د غاړې ده اړ شوی تر څو د خپل کور سامانونه د سړک پر غاړه وپلوري. دا زیاتوي که څه هم په پرلپسې ډول چوک ته د کار کولو په تمه تللی خو په خبره یې د ورځو انتظار وروسته هم ورته فرصت نه دی برابر شوی. کرایه‌خانه ما مونده 4 ماه میشه کرایه‌خانه خود ما مونده. ما مال کرایه‌خانه خود پوره کنم نان میمانه. بایسیکل سودا کردیم، قالین خانه خود سودا کردیم، 60-70 هزار پا وسایل سودا کردیم، مال برمای چه نمانده. اینمی لباس کارم است، اینی بوت پایم است، 41 اینی هم بوت پایم است. اینی هم از خانه است که یارا گرفته آمدیم سودا میکنیم 1-4 سبا پرده خود کنیم. ای که خلاص شد بعدنش میخیزیم در پشت توشک و لیاف خود شروع میکنیم. لیاف و توشک خلاص شد بالاخره در میدان خو میکنیم. دیگه چیزی بر ما نمانده که ما از کسی بخوایم که بر ما یک کمک کنه. در قدر وقتی که ما میجا هستیم بر ما کدام کمک صورت نگرفته. اگر صورت میگرفت یا یک چیزی میبود ما همین چیزای خود از خانه کشیده در خیابان نمیاریم، سودا نمیکنیم. ایره به خاطر از اینمی میکنیم که ما دیگه چاره نداریم، خیر تلبیسته نمیتونیم. په ورته مهال ښاریان ویره لري چې د ژمي موسم په رارسېدو سره به د دوی اقتصادي ستونزې څو چنده ډېرې شي. دوی د افغانستان له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې باید دغه اقتصادي بحران کنټرول کړي تر څو خلک د هیواد پرېښودو ته اړ نشي. فعلا وضعیت مردم کابل در فقر بیچارگی قرار داره. اما دیگه میبینیم حدث امی کلانسرای ما مردم است که بالاخره وضعیت به می حالت رساندن. تا فعلا دیگه فامیل آرد روغن به موج خود رسیده، بیاد بیاندازه قیمت شده. دیگه ما از امارات میخواهیم که امروی ملت بیچاره همکاری کنه و همه شمول بسازن حکومت تا بالاخره یا رسمیت پیدا کنن در جامعه جهانی. وقتی که یا رسمیت پیدا کردن کاروبار همه کار شروع میشه. مردم از فقر بیچارگی از بین میره. بل لوری چارواکي ډاډ ورکوي چې د خلکو اقتصادي ستونزې به په تدریجي ډول هوارېږي او هم به کاري فرصتونه رامنځته کړي. د کابل ښاروال مولوي حمدالله نعماني له نړیوالو هیوادونو او ټولو مرستندویه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې یو ځل بیا خپلو بشردوستانه مرستو ته دوام ورکړي. فقر کې روان ده، بشري مرستو ته حتما اړتیا شته. بیا د جنګو وهلی هیواد ده، نورې ستونزې دي، وچکالي ده، بشري مرستو ته ضرورت شته. خو البته که په خپل افغانان سره یو اتفاق شي او هماهنګ شي او یو بل ته ډاډ شي او اطمینان شي، یو د بل ملاتړ شي، نو موږ دومره هم نه یو غریب شي. موږ هیڅ نه لرو. خدای تعالی موږ ته ډېر څه راکړي دي چې له هغو چې په سالم شکل باندې استفاده وشي موږ به انشاءالله له سیالي نه لویږو. دغسې امنیت راغی کیدای شي چې موږ هغه وطني تولیدات هم له هغوی سره حتما دغه کوي
نو موږ ډاډه یو ان شاء الله تعالی خلکو ته د اطمینان ورکوي چې په څه زمانه په تیریدا باندې به دا مشکلات خدای ټول حل کړي. بل لوري یو شمېر هیوادوال په نړیوالو بانکونو کې د امریکا له لوري د افغانستان د کنګل شوو 9 میلیارډ ډالرو د خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي چې باید امریکا د افغانانو ستونزې درک کړي او پر وړاندې له زیاتې ډډه وکړي.